ستړي مشئ زه امین یوسفزی یم. بالاخر هندوستان په پاکستان حمله وکړه او د دې وخت تازه ترین معلومات دا دي چې د هندوستان هوایي ځواکونو د پاکستان په علاقه آزاد کشمیر او د دې سره سره د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو هوایي بریدونه او حملې وکړې چې د دې په نتیجه کې د موجوده ریپورټونو تر مخه 26 کسان وژل شوي دي او خواوشا 46 ټپیان شوي دي. د انګلند د یو مشهوري خبري ادارې رویټرز د موجوده معلوماتو تر مخه پاکستان هم د دې په جواب کې د هندوستان 3 جنگي جهازونه راغورځولي دي. د پاکستان د پوځ ترجمان ډایرکټر جنرال په دې هکله وایي چې موږ د هندوستان 15 جنگي الوتکې او یو کمبیک ډرون راغورځولي دي. خو بل خوا په انټرنیشنل میډیا یعنی په نړیواله رسنۍ د هندوستان د تباه شوو جهازونو شمیر درې ښودلی کېږي. د هندوستان د دفاع وزارت په دې اړه وایي چې موږ د خپلو وژل شوو کسانو بدله د پاکستان نه واخیستله او دا حملې موږ د کشمیر د پهلګام ترهګریزې واقعې په جواب کې د پاکستان په روزل شوو ترهګریزو ډلو او د هغوی په مخصوصه ځایونو کړي دي چې پاکستان ورته پناه ورکړې وه. د بي بي سي اردو څانګې یو تازه ریپورټ موږ ته دا ښایي چې د هند د هوایي حملو په نتیجه کې د جیش محمد نومې ډلې یو کمانډر په دې اړه په خپله د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په دغه حملو کې د هغه د کور 10 کسان او ورسره د هغه 4 نور ملګري وژل شوي دي. د هندوستان د دفاع وزارت د وینا تر مخه پاکستان په کشمیر کې ترهګریزو ډلو جیش محمد او لشکر طیبه ته پناه ورکړې وه او دغه ترهګري د هندوستان په خلاف کارول. هغوی زیاته کړې ده چې کله په 22 اپریل په مقبوضه کشمیر کې په پهلګام کې ترهګریزه پیښه وشوه او 26 هندوستانیان سیلګر پکې ووژل شو. دا هم پاکستان د خپلو ترهګرو ډلو او سرتیرو په ذریعه کړې وه. خو بل خوا پاکستان د هندوستان دغه ټول تورونه بیا رد کړي دي او دا یې ویلي دي چې هندوستان هسې وچ په وچه په پاکستان تورونه لګوي. هندوستان سره د دې خبرې هیڅ قسم ثبوت نشته. هندوستان د پاکستان سیاسي ایمیج خرابول غواړي او د پهلګام ترهګریزه پیښه هم د هندوستان د پاکستان پر ضد یو خفیه او ناوړه کردار دی. د پاکستان ځمکني ځواکونو د هندوستاني ځواکونو پر ضد د خپل دفاع لپاره مکمل مزاحمت کړی دی او هندوستاني ځواکونو ته یې ښه پوره زیان رسولی دی. د هندوستان د هوایي ځواکونو 3 جیټس جنگي الوتکې کومې چې پاکستاني پوځ راغورځولي دي د هغې تصویرونه او ویډیو کلیپس دا وخت په ټولنیزو رسنیو شایع شوي دي. ملګرو هندوستان چې کومې هوایي حملې او بریدونه په پاکستان کړي دي چې په هغې کې د پنجاب صوبې هم مختلفې سیمې دي په 9 مختلفو مقاماتو مختلفو بیلابیلو سیمو باندې دغه اټیکس دغه حملې هندوستاني هوایي ځواکونو کړي دي او د دې سره په کشمیر کې په مظفرآباد، کوټلی او باغ آس پاس چې کومې علاقې دي په هغې هم کړي دي. هلته چې کوم مسجد ویشتلی شوی دی په کوم مسجد چې بمباري شوې ده نو ځینې ریپورټونه دا ښایي چې په دغه مسجد کې هم د پاکستان چې کومه د حافظ سعید نومي ګروپ دی چې هغې ته لشکر طیبه ویل کېږي وایي چې په دې کې د دغې حافظ سعید شاګردان هم په دغه مسجد کې چې کوم دی نو اوسېدله او هلته کې د دې خاص ګروپو لحاظه هندوستاني ځواکونو ځکه په دې باندې حمله کړې ده. اوس موږ دا نشو ویلی، موږ نه یو خبر چې آیا دا رښتیا دي نه دي، خو موجوده ریپورټونه او خبرونه چې کوم راځي نو هغه موږ ته دا ښایي چې انډیا هم دا کلیم کوي او انټرنیشنل نړیواله میډیا هم په دې اړه باندې دا قسم ریپورټس ورکوي چې هندوستاني ځواکونو په دغه مسجد باندې حمله ځکه کړې وه چې دغلته ترهګرې ډلې وي یا په دغه ځای کې په دغه مسجد کې د حافظ سعید خاص شاګردان اوسېدل چې هغه یو ټیرریسټ په باقاعده توګه باندې ډیکلیر شوی دی. د دې سره جیش محمد او لشکر طیبه دا هغه ډلې دي چې دا مخکې هم کله په هندوستان کې ترهګریزې پیښې راغلي دي لکه په ممبئی کې چې کوم اټیک وشو چې هغه یو تاریخي حمله وه په هغې کې څومره هندوستانیان ووژل شو او د هغې ثبوتونه هم هندوستان وښودل په پاکستاني تورونه لګولي دي. نو هغې د هغې په نتیجه کې دا خبرې مخې ته راوړي او دا وایي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه ترهګر روزي، ترهګرو ته پناه ورکوي
او د نورو ګاونډي هیوادونو پر ضد استعمالوي. دغه شانته موقف او دریځ پاکستان هم د هندوستان په اړه لري. په پاکستان کې بلوچ لیبریشن آرمي چې دا وخت د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومتي ادارو پر ضد باندې وخت تر وخته ترهګریزې پیښې کوي. دغه ترهګرو ډلو ته دغه رنګ ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې یو ترهګره ډله ده او وخت تر وخته د ترهګرۍ په پیښو کې ملوث کیږي، د ترهګرۍ پیښې کوي. نو دغه ډلو ته هم هندوستان پناه ورکوي. د هندوستان سپورټ ورته حاصل دی د پاکستان په خاوره کې دننه او هغه د پاکستان پر ضد باندې دغه پراکسیس استعمالوي. دا د پاکستان دریځ دی. دغه رنګ هندوستان او د هندوستان میډیا د هندوستان مطبوعات دا ښایي چې په پاکستان کې کمې ترهګریزې ډلې دي د حافظ سعید، لشکر طیبه او د دې سره سره جیش محمد. دا هغه ګروپس دي چې دا د هندوستان پر ضد همیشه کارول کیږي او دې ته د پاکستان پوځ، د پاکستان آیسای او د پاکستان حکومت دې ته پوره سپورټ او مرسته ورکوي. دا د هندوستان موقف دی. څنګه چې د بي بي سي دغه ریپورټ موږ ستاسو سره شریک کړو چې د بي بي سي په دغه ریپورټ کې دا ویل کیږي چې په دې کې د جیش محمد یو خاص کمانډر چې دغه د کور 10 کسان پکې وژل شوي دي او دا هغه ډله ده چې دا باقاعده په ترهګرۍ کې انوالف ده. نو هندوستان چې کوم تورونه لګوي په هغه کې هم تر څه نه څه حده پورې حقیقت لیدل کیږي. موږ دا نه وایو چې 100% هغه رښتیا وایي، زیاتره هغه په پاکستان الزامات لګوي. د پاکستان دشمن هیواد دی، د پاکستان پر ضد د هغې مطبوعات، د هغې میډیا تورونه لګوي. خو بیا هم ځینې خبرې او ځینې حقیقتونه زموږ مخې ته دي چې هغې کې څومره ریلیټیز دي.